سلامونه مې قبول کړئ درنو قدرمنو دوستانو. څو ورځې وړاندې چې یو ظالم پلار خپل ښکلې ګلالۍ لور وژلې وه، داسې په سوشل میډیا باندې خبرونه شیر کیږي چې د هغه ماشومې مور هم وفات شوه. دا خبر څومره حقیقت لري او د دې کورنۍ څه وایي، که تاسو ځان خبرول غواړئ نو موږ سره د دې ویډیو تر اخره پاتې شئ. قدرمنو دوستانو، لوڼه چې د الله پاک رحمت وي او په کوم کور کې چې لور پیدا شي نو یقینا چې هلته رحمتونه راوریږي. څو ورځې وړاندې چې یو ظالم پلار خپل لور وژلې وه، نو بیا د هغې نه پس په سوشل میډیا باندې ډیرو خلکو ډیر کلک خبرګونونه ښودلي وو او دغه ظالم ته د سخت سزا غوښتنه کړې وه چې هغه ظالم پولیسو گرفتار هم کو. اوس مهال داسې ویل کیږي چې دغه ماشومې مور هم خپل لور پسې وفات شوې ده او ډیر زیات دردونکې حالت دی او په کورنۍ باندې ډیر لوی غم دی. نو قدرمنو دوستانو، یقینا چې د اولاد غم ډیر لوی وي او ډیر دردونکې وي او هیڅ کله د هم الله پاک د چا اولاد نه وجني. خو د دې واقعې په باره کې چې مونږ کله حقیقت معلومول غوښتل او چې مونږ معلومات کړل، نو داسې معلومیږي چې خلکو هسې د خپل ریټینګ دپاره دروغ شروع کړي دي، بلکې هغه ژوندی ده، هیڅ کله هم نه ده وفات شوې. الله تعالی دې ورله د خوشحالۍ عمر ورکړي او دې ظالم دپاره غوښتنه کوو چې سخته سزا ورته ورکول پکار دي چې بیا دپاره څوک داسې قدم اوچت نه کړي او نه داسې کار وکړي. ستاسو ټولو ډیره مننه کوم چې موږ سره مو د پښتو پوسټ چینل دا ویډیو تر اخره وکتله. د نورو تازه معلوماتو لپاره در سره هم زموږ چینل سبسکرایب کړئ. خوشحاله اوسئ، بریالي اوسئ.